د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلې چې خفه کېږئ ما، ستاسو هر څه زموږ بسر و چشم دي، څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو، څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه موږ یاد کړي دي او دا به کوو. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي، ولې ګډېږي؟ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی थे मैं जी अनस सा जी अनस था कि मेरी इतनी ट्वीट नहीं हो जैसी. زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش. چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي لا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم. د نواز شریف په لشیدارو لړمانو وخوړې اوس هم بیا ګنجی راوګت کړی دی. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه به د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږئ لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو والا چا د تعزیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي؟ نیسي یې حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه.
نه خو راوتې دی له دا خپل خاوند یې چیچړ دی